افغانستان خطرناک هیډر په شل اوریزو لوبو کې یو قدم نور هم رامخکې شو. سلام او مینه، اختر مو مبارک. تاسو ګورئ ایران ټي وي یوټیوب چینل. د کرکټ نړیوالو شورا د اګست میاشتې په 6مه نیټه د لوبغاړو د درجه بندۍ نوی لیست یا نوملړ خپور کړی دی. په دې نوملړ کې ځینې لوبغاړو پرمختګ کړی دی. د مخکې تګ په لړ کې افغان لوبغاړي هم شامل دي. زازای چې په پیل کې 15 مقام کې و، بیا تر 7 مقام راورسید. له هغې وروسته بیا 6م ځای راورسید او اوس یو قدم نور هم رامخکې شو او په شل اوریزو لوبو کې 5م ځای خپل کړ. د کرکټ نړیوالو شورا په شل اوریزو لوبو کې د 100 لوبغاړو نومونه خپاره کړي. په دغه نوملړ کې لومړی مقام لا هم د پاکستاني بابر اعظم دی. دوهم ځای بیا د نیوزیلندي کیلیان مینرو دی. دریم ځای استرالیا ګرین میکسویل خپل کړی. څلورم ځای بیا استرالیوي ایرون پینج دی او 5م مقام بیا افغان کینلاسي ځوان هیډر حضرت الله عزیزي نیولی دی. زازای 218 نمرې ترلاسه کړي دي او له استرالیوي کینلاسي توپوهونکي ډورس شارټ څخه 3 نمرې مخکې دی. حضرت الله عزیزي هندي لوکیشن راهول، پاکستانی بهرزمان هندي روهیت شرما، انګلستانی الیکس هیلز، نیوزیلندی کین ویلیامسن او نورو لسګونه د نړۍ ټاپ توپوهونکي وروسته کړي دي. 20 کلن زازای په 2018 میلادي کال کې افغان لوبډلې ته راغی او تر دې دمه یې د ګوتو په شمار شل اوریزو لوبې نړیوال ریکارډونه خپل کړي دي. نوموړي په داسې حال کې په شل اوریزو لوبو کې په 100 غوره توپوهونکو کې تر 5م مقام راورسید چې کابو یوه میاشت وروسته افغان لوبډله له بنګلادیش سره شل اوریزو لوبې لري او د نومبر په میاشت کې بیا ویسټ انډیز سره هم لوبلړۍ کې شل اوریزو لوبې ترسره کوي. هغه به په 2020 میلادي کال کې د اسیا شل اوریز جام په لړ کې د افغان لوبډلې برخه وي او د 2020 میلادي کال په شل اوریز جام کې به هم افغان لوبډلې ملاتړ وي. په یو ورځنیو لوبو کې لا هم 8 افغان لوبغاړي د کرکټ نړیوالو شورا په درجه بندۍ کې داخل دي. رحمت شاه زرمتی، نجیب الله زدران، اصغر افغان، محمد شهزاد، اشمت الله شهیدي، محمد نبی ساخیل، رشید خان او ګلبدین هغه توپوهونکي دي چې نومونه یې لا هم د یو ورځنیو غوره لوبغاړو د درجه بندۍ په لیست کې شته دي. ډیره مننه ملګرو، تاسو ته ښې شېبې ښه وخت.